دا د پلازمېنې کابل اړوند شکردرې ولسوالۍ قلعه دشت سیمه کې د انګورو هغه باغ ده چې په 40 جریبه ځمکه کې د څه باندې 6 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. تخمینا یو 2 کاله مخکې دا ایښي دي چې دې تخمینا ډېر تخمینا 6.5 لکه ډالر ما په دې سرمایه ګذاري کړې. دومره کېږي چې د کال 20 لکه 25 لکه مصرف کړي هماغومره بیرته نغدوي. په دې باغ کې 14,000 تاکه د انګورو بوټي 18 ډوله انګور نیسي چې پکې روزانه له 70 څخه تر 1.5 تنو ته د کار زمینه مساعد شوې ده. د باغ مسؤلین وایي هر کال د حاصلاتو راټولولو پر مهال د تورخم لاره بندیږي چې له امله یې دوی ته درانده مالي زیانونه وړي. د انګورو یو تن سوداګر سیدآغا ناصري وایي چې هر کال د انګورو په موسم کې پاکستان په قصدي ډول تورخم لویه لار د ټولو نړیوالو اصولو خلاف بندوي. هغه پر حکومت غږ وکړ چې نړیوالو بازارونو ته د انګورو د انتقال لپاره د نورې بدیلې لارې وګوري. هر کال د سیزن د انګورو کې چې دا نازکه میوه ده د قصدن د پاکستان دا کوي له افغانستان سره. دا د ما 15مه ورځ ده، ګیلاس مې په 20 ورځې په سردخانه کې ایښوه، بار مې کړه، لاره یې ورپسې بنده کړې. نن 15مه ورځ ده چې ما ګیلاس موټر په امارات نه دغه د موږ تقاضا ده وروره چې دغه لارې چابهار بندر جوړه کړي، داسې وروسته جوړه کړي، داسې تاجکستان خوا جوړه کړي. بلخوا د همدې سیمې یو تن باغدار محمد آصف وزیري پر دولت غږ وکړ چې د باغونو د روزنې په برخه کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي او دوی صرف د حاصلاتو په وخت کې وریادېږي تر څو له دوی څخه مالیه واخلي. نوموړي په دولت غږ وکړ چې دوی سره د ابدارۍ ترڅنګ د کیمیاوي کودونو په برخه کې همکاري وکړي او د دوی محصولاتو د انتقال لپاره د بدیلې لارې وګوري. د دولت هیڅ توجه نشته دی، بس دولت خالی دې ته ناست دی چې ټکس راکو، مالیه راکو، ښاروالۍ راکو، دا راکه. یو باغدار ده، د باغدارۍ په اول موسم کې دی مجبور ده چې کور ته هم ضرورت لري، دوا ته هم ضرورت لري، ګولۍ ته هم ضرورت لري، اوبه ته، هر مسایل سل مشکله لري. خو دولت هغه وخت کې د ته په قصه کې نه دی. بیا چې کله موسم د انګورو شي، سیزن د انګورو راشي، بیا چې خرڅ کې هغه وخت بیا تا ته ولاړې نیغ چې وروره پیسې راکو، اوس وروره که وروره مالیه راکه، دا خبرې دي. قلعه دشت سیمه ډېرې کمې روانې اوبه لري چې د باغدارانو د کرکیلې ستونزې پرې په سم ډول نه حلیږي. د دې سیمې زیاتره بزګران د لمریزې برېښنا او برمو پر اوبو خپلې ستونزې حلوي، په داسې حال کې چې همدې سیمې ته په 40 کیلومترۍ کې د پنجشیر سیند او ډېر کم واټن کې د شکردرې د اوبو بند شتون لري.